د پاکستان طالب نامه یک تلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته اخر خلاص نن سه شنبه د تلیا میزان 22مه چې د اکتوبر میاشتې 14 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د افغانستان حریم نقض کړ. د بهرنیو چارو وزیر وايي افغانانو په یووالی سره د پاکستان سرغړونې ته ځواب ورکړی دی. پاکستان د خپل ګډوډ حالت سم کړي. زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان د افغانستان پر ځای خپل ګډوډ حالت سم کړي. او روسیه ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټیکاو هرکلی کوو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د خپل رسمي سفر پر مهال په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت په مقر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره وکتل. ښاغلي متقي په خپل وینا کې ویل پاکستان د افغانستان حریم نقض کړی خو افغانانو په یووالي سره ځواب ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال په افغانستان کې زورواکي پای ته رسېدلې او د نشه یي توکو ستونزه له منځه تللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل رسمي سفر په ترڅ کې په هند کې میشتو افغانانو او افغان سوداګرو سره په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت په دفتر کې ناسته وکړه او هغوی ته یې وینا وکړه. ښاغلي متقي په دې ناسته کې وویل چې پاکستان د افغانستان حریم نقض او په وړاندې افغانانو په یووالي سره ځواب ورکړ. بیا به تاسو پرون او بله ورځ یا دا څو ورځې اورېدلي وي یا به م لیدلي وي چې همسایه د موږ حریم نقض کو په مقابل کې ولیدل چې ټول افغانان څنګه یو موټی ودرېدل په داخل او خارج کې د هېواد په هره برخه کې داسې متحد ودرېدل داسې بنیان مرصوص داسې قوي اراده او داسې یو د بل ملاتړ څرګند شو چې دنیا یې هم حیران کړه مقابل لوري یې حیران کو او د موږ تاسې نسلونو ته بیا یو نوی درس او یو نوی فکر ورکو چې افغانان که په خپل مابینځ کې ګیلې لري خو د نورو په مقابل کې بیا سره یو دي بیا یو موټی دي بیا یو عزم ده بیا یوه اراده ده. د افغان ټولنې استازو سوداګرو محصلونو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. د بهرنیو چارو وزیر د وینا پر مهال ویل د افغانستان دښمنان شپه ورځ د افغانستان پر ضد پروپاګند او منفي تبلیغات ترسره کوي خو ډیری هیوادونو خپله غیږه خلاصه پرې ایښې. سره له دې چې د موږ تاسو دښمنان شپه ورځ تبلیغات کوي شپه ورځ تخریب کوي شپه ورځ هم تخریبوي خو بیا هم چې هرې خواته ځو حکومتونه هم غیږ خلاصوي ولسونه هم غیږ خلاصوي و این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. ښاغلي متقي وویل 4 کاله وړاندې 4 میلیونه وګړي پر نشه یي توکو اخته وو خو اوسمهال دغه پدیده له منځه تللې ده. نوموړي زیاته کړه چې زورواکۍ او زور ویل پای ته رسېدلی. نر نسته چې په ټول افغانستان کې د یو څاڅکی شراب ښکاره کړي یا دې وخوري نر نسته چې د زنا خبره دې وکړي یا دې ښکاره کړي یا د سړکو ته راوځي غلا دې وکړي هېڅ زورواکی نسته چې په نورو بدماشي وکړي او ځان زورور وبولي او نور کمزوري وبولي. نوموړي زیاته کړه چې د هند او افغانستان ترمنځ تاریخي اړیکې باید لا پیاوړې شي او دغه راز هوکړه شوې چې د هند او افغانستان ترمنځ د سفارتونو تر کچې به فعالیتونه پیل شي. که تس لاس ته کډک لاس کې اسباب لیک دي که ډېر خو د خپل دین او وطن د پاته بیا ټول یو موټی دي او تاسو پوهیږئ چې د وطن دفاع د جنګونو ګټل دا په عقیده او نظریه کېږي دا په ایډیالوژي کېږي دا صحیح ده چې ټکنالوژي ډېر رول لري ولې موږ تاسې که انګریز ته شکست ورکړی دا او کوم شوروي ته ورکړی دا او کوم امریکا او ناټو ته ورکړی
دا د عقیدې و د نظریې و د اتفاق و د قربانۍ جذبه وه. په دې ناسه کې یو شمېر افغان سوداګرو د ویزو، سوداګریزو اړیکو او د افغان محصلینو د ستونزو په اړه خپلې اندېښنې هم له وزیر سره شریکې کړې. د بهرنیو چارو وزیر د دوی ستونزې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې د حل لپاره به یې له اړوندو هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ایکس لیکلي چې د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت له افغانستانه د یو رښتیني استازي حکومت غوښتنه کړې، خو خپله اداره د پوځ تر سیوري لاندې ده. ښاغلي خلیلزاد ویلي په تېرو لسیزو کې اسلام آباد تل له هغو ډلو او کړیو ملاتړ کړی چې په افغانستان کې یې بې ثباتي او ګډوډي رامنځته کړې ده. نوموړي د پاکستان وروستۍ ټاکنې هم جعلي بللې او زیاته کړې ده چې اسلام آباد باید نورو هیوادونو ته د نه غوښتل شوو مشورو ورکولو پر ځای خپل سیاسي او امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د خلیلزاد دا څرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې د پاکستان چارواکي په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه د خپلو امنیتي اندېښنو یادونه کوي او د اسلامي امارت له حکومته د پراخ بنسټه او استازي نظام غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت عادي شوی او مسکو د دې ټیکاو هرکلی کوي. د وزارت له دواړو خواو غوښتي چې خپل اختلافات د سیاسي او ډیپلوماټیکو له لارو هوار کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو خپاره شوي خبرپاڼې له مخې د هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې پر اوږدو نښتو اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو خواو یې غوښتي چې له زغم او سیاسي لارو کار واخلي. روسیې ویلي چې د وضعیت له نږدې څارنه کوي او تمه لري د ترهګرۍ ضد او سیمه ییز امنیت په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د مسکو پر وینا د سیمه ییز ثبات او ګډو هڅو لپاره اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. تېره ورځ د هیواد یو شمېر اوسیدونکو د اسلامي امارت د ځواکونو او د افغانستان د غچ اخیستونکي برید په ملاتړ لاریون کړی دی. دوی د خیبر پښتونخوا له خلکو غوښتي چې د فرضي ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د اوسیدونکو سره د پاکستاني پوځ د ځورونې پر وړاندې مقاومت وکړي. لاریون کوونکو زیاته کړې چې افغانستان د امپراتوریو قبرستان دی او افغانان د اسلامي امارت ترڅنګ د یرغلګرو پر وړاندې جنګیږي. د اسلامي امارت ځواکونو او د پاکستان د پوځ ترمنځ له سختو نښتو وروسته د خلکو لاریون. د اسلامي امارت ځواکونو او د پاکستاني پوځ ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته د افغانستان یو شمېر وګړو د اسلامي امارت ملاتړ او د افغانستان د انتقامي بریدونو د هرکلي په موخه لاریونونه وکړل. افغانان هر وخت کې د خوښ کړي دي چې د ګاونډیانو سره ښه وضعیت وکړو او ښه پرمختګ وشي، خو بعضې مغرض ګاونډیان چې دي موږ دي هغه موږ په هېڅ وجه نه پرېږدي چې افغانستان د مخته لاړ شي. د افغانستان تاریخ ټولو ته معلوم دی. افغانستان باندې نور هیڅ کله پاکستان تیری نشي کولی. موږ د طالبانو پر شا ولاړ یو، غاښ ماتونکي ځواب ورکوو. ټول مخلوق، ټول دغه د ملت د افغانستان چې دا ټول د طالبانو پر شا ولاړ دي. لاریون کوونکو د اسلامي امارت د ځواکونو بریدونه د پاکستان د پوځ پر پوستو باندې چې د ډیورنډ پر فرضي کرښه ترسره شول د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وبلله. من خو سراسر چې دا کم جنګونه دي د وطن نه موږ تباه او برباد یو، په دې خاطر دا موږ په قرار نه پرېږدي. اوس انشاءالله موږ ته دلته د اسلامي امارت حکومت برحاله ده. موږ د یوې انچې ځمکې نه موږ نه تېرېږو چې دی په موږ باندې تجاوز وکړي یا کوم یو ډز مو. تېره شپه چې هغه پاکستان له خوا نه چې کوم هوایي حریم برید وشو او زه ډېر خفه شولم. خپل په هغه باندې چې کوم میډیا یا هغه لارې واورېده ډېر خفه شولم. خو دوباره چې الحمدلله زموږ د اسلامي امارت خوا نه چې کلک ځواب غاښ ماتونکي ځواب ورته ورکړل شو او ډېر خوشحاله شو. هیوادوالو سره له دې چې د شخړو پر ځای د ډیپلوماټیکو لارو ملاتړ کوي، ویل چې پاکستان د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. اظهار کوم چې افغانستان ملت په ملي قضایاو کې کېدای شي موږ په داخلي موضوعاتو کې کله کله اختلاف نظر ولرو، خو په ملي قضایاو کې خصوصا چې زموږ دین تجاوز لاندې راشي
چې دین زمونږ مشترک باور ده یا زمونږ وطن تجاوز لاندې راشي چې وطن زمونږ مشترک خاوره ده. افغان ملت مشترک د دې دواړه ارزښتونه په قوت دفاع کوي. او جواب مو ورته په اته ولایتونو کې ورکړ چې ښه غاښ ماتونکی جواب مو ورکړو او خپل شخصي امکاناتو غواړم چې هر وخت زمونږ د سر په بیه د افغانستان د اسلامي امارت څخه دفاع کوم. او موږ داسې د مال د سر د ټول زندګي نه تیرو په خپل امکانات د خارجي په مملکتو چې موږ سره څوک حصه کوي او مزاحمت کوي د مزاحمت په خپل شخصي جیب جواب وایو. امریکا نه منو، روس نه منو، ایران نه منو، پاکستان نه منو. په پاکستان د ضد د ټول به خارجي مملکتو په ضد موږ خپله د سر و مال نه تیرو آمده یو. لرونکوونکو ټینګار وکړ چې دوی د نظام ترڅنګ ولاړ دي او زیاته کړې چې افغانستان یو خپلواک، آزاد او د ویاړمن تاریخ لرونکی هیواد دی او د داسې هیواد پر وړاندې به سر ټیټ نه کړي چې یوازې 70 کلن عمر لري او د دوی په وینا یو جعلي هیواد بلل کیږي. د خیبر پښتونخوا سیاستوال او د پاکستان د پارلمان پخوانی محمود خان اڅکزي په لاهور کې د تحریک لبیک ګوند پر غړو د پاکستان حکومت له لوري د ډزو کلکه غندنه کړې ده. اڅکزي ویلي د حکومت ځواکونو پر هغو خلکو ډزې کړې چې د خپلو مدني حقونو د غوښتنې لپاره راوتلي وو او په دې پیښه کې ښځې او ماشومان هم په نښه شوي دي. نوموړي د پاکستان حکمران د قانون یاغیان بللي او ویلي دي چې پر بېوزلو او مظلومو خلکو یې زور وکاراوه. اڅکزي ټینګار کړی چې د خلکو پر سولیزو لاریونونو تاوتریخوالي د ولسواکۍ له اصولو سرغړونه ده او باید عاملین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د عامه ټولګټو وزارت وایي د سالنګ تونل دننه برخې د کانکریټیز او قیریزي د کار د پیل له امله به دا لویه لار د تل یا میزان له 28 د اقرب یا لړم تر 6 پورې د 10 ورځو لپاره د ټولو وسایطو پر مخ تړلې وي. د دې وزارت ویان محمد اشرف اخشناس نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دې مودې په لړ کې به خلک کولی شي د دوشي بامیان له لارې تګ راتګ وکړي. نوموړي همدارنګه له خلکو غوښتي چې د شنبې په ورځ د ماښام له 6 بجو وروسته د سالنګ له لارې تګ راتګ نه کوي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د غزې د سولې تړون لاسلیک شو چې پکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم احمد بن الثاني ګډون درلود. ټرمپ د تړون د لاسلیک پر مهال ویلي چې د ګډو هڅو په پایله کې د منځني ختیځ د سولې نوې مرحله پیل شوې او د غزې د بیا رغونې چارې رسماً پیل شوې دي. د راپورونو له مخې د تړون دویم پړاو خبري هم رسمي شوې دي. له تاسو خپل ټولو همکارانو نه په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.